السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک یو ایرر در وښیم چې ملګرو کله هم ستاسو په موبایل کې دغه ایرر راسي، یعنې په فیسبوک کې دغه ایرر تاسو ته راوړی نو دغه ایرر به تاسو څنګه سموئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخه تاسو په خپل موبایل کې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ دلته به ملګرو کله چې موږ ګوره تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ دلته یو ایرر دی تاسو ته درکوي چې هغه ایرر د ملګرو کله چې تاسو په خپل موبایل کې په فیسبوک کې یوه ویډیو پلی کوئ هغه ویډیو نه پلی کیږي. نو ملګرو دغه د زیاترو خلکو په کوم اکاونټ فیسبوک اکاونټ چې ده دغه ایرر کوي کله چې دې ویډیو پلی کوي هغه ویډیو په فیسبوک کې نه پلی کیږي. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو له خپل موبایل څخه ووځئ. کله چې تاسو له خپل فیسبوک اکاونټ څخه ووځئ بیا به د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ. ملګرو کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ د هغه رقم به بیا لاندې ولاړ شئ. لاندې چې ولاړاست ملګرو دلته به تاسو اپس منیجمنټ پیدا کړئ، یعنې اپس یا اپس منیجمنټ په دې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو د موبایل ټول اپسونه راسي، یعنې هر څو اپسونه چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي وي هغه ټول به دی دلته تاسو ته راواړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپسونه تاسو ته راواړول د هغه رقم تاسو لاندې ولاړ شئ، یعنې سکرول ډاون یې کوئ او د هغه رقم دلته تاسو ملګرو فیسبوک تاسو وینئ په فیسبوک باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره ملګرو دا سټوریج ته راسئ. کله چې تاسو سټوریج ته رالاست ملګرو دغه اپشن دلته تاسو وینئ چې کلیر ډیټا لیکلې ده. ملګرو په کلیر ډیټا به کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په کلیر ډیټا کلیک وکړئ او د هغه رقم به د ده سره اوکې کړئ نو په دغه ذریعه سره به تاسو د خپل موبایل کم ملګرو چې په خپل موبایل کې کم فیسبوک اکاونټ خلاص کړی ولو کمې ویډیوګانې چې نه ویلې نو په دغه طریقه سره به هغه ویډیوګانې ستاسو فیسبوک بیرته ری انسټال سي نو هغه به ستاسو کم ایرر سي د هغه به خپله ختم سي. نو دغه رقم ملګرو دغه ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ولو چې ما تاسو ته در وښوی. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي وي او که تاسې کم پوښتنه لرئ یعنې کم سوال وي یا کومه ویډیو ته ضرورت لرئ نو موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.